په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت پخوانی سفیر د ډیورنډ کرښې اوږدو کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو او اغزن تار غځولو اوسنیو اقدامات ته په اشاره وایي چې ډیورنډ کرښه د پاکستان لپاره خورا زیات ارزښت لري او هڅه کوي چې له هر فرصت څخه په استفادې دغه کرښه پر افغانانو په رسمیت ومني. عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و، له کابل نیوز سره په یوه مرکه کې ویلي چې د دندې پر مهال پاکستاني چارواکو 3 ځلې د دې کرښې غوښتنه وکړه، خو وايي ملا عمر رد کړه. 3 واره د ډیورنډ په اړه باندې زموږ څخه چې موږ د امارات په وخت کې ملا صاحب چې زه کله سفیر وم 3 واره د ډیورنډ موضوع د طالبان سره یاد شو او ما چې په کله د مشرانو سره د موضوع شریک کړه نو د ملا صاحب الله رحمت په وکي هغه ماته جواب راکړي چې دوی ته وایي چې زموږ حکومت دلته تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې یو ملي اداره جوړه کړي. موږ تقریبا داسې یو لکه یو اضطراري حالت په افغانستان کې او دا هغه مسایل دي چې دې مسایلو کې موږ ځان ته حق ورکوو او د تصمیم پکې عبدالسلام ضعیف وایي یو ځل یې په یوه کنفرانس کې د خبرو پر مهال د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې وکړې چې وروسته د پاکستان د وخت د بهرنیو چارو وزیر له لوري وغوښتل شو او ورته وویل شول چې د دې کرښې په اړه له دوی سره موافقه شوې نو باید مخالفت یې ونه کړي. ما یو وخت په یو کنفرانس کې څه خبرې وکړې بیا ځینې پاکستانیانو په عمان کې د پاکستان پخوانی وزیر خارجه وزیر او هغه بیا زما سره خواهش وکړي چې د مصر کښېنه بیا زه ورسره کښېنستم نو هلته د ډیورنډ مسله مطرح شوله دغه د ازغن تار مسله چې دا په کنفرانس کې مطرح شو بیا ما دغه په اړه مخالفت وشو نو وروسته دوی ویل چې ته خو مخالفت شې خو موږ سره په دې باندې موافقه شوې ده نو هلته ما ورته ویل چې افغانستان اوس په داسې حالت کې نه دی چې په داسې یو لوی مسایلو کې تصمیم ونیسي دا غیر قانوني دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د ملي یووالي حکومت او اوسنۍ دوره کې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار غځولو ترڅنګ ګڼ تاسیسات جوړ شول خو مخالفت یې نه کیږي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر سفر 2 ورځې وروسته پاکستاني پوځیانو غوښتل د تورخم دروازې په اوږدو کې تاسیسات جوړ کړي چې افغان ځواکونو مخالفت وکړ.